د بنو سره اړوند د احمدزای وزیر قبیله د خسادارو او مشرانو احتجاجي مراکې ورځ په ورځ غځېږي او پراخېږي. دا ځل د مومندخیل قبیلې مشرانو هم په زیات شمېر په دې احتجاجي مرکه کې برخه اخیستې او ویل یې دي چې د پاکستان د جوړېدو په مهال د دوی سره وعدې شوې وې چې د قبایلو حیثیت، شناخت او رسم رواج ته به ګوتې نشي ورغځولې. ولې د ډېرو قربانیانو باوجود هم نن په قبایلو باندې هره نوې تجربه کولی شي. په دې موقع د خسادارو د کمیټۍ مشر صوبیدار میجر ملک شیر اکبر خان او ملک فضل ودود ایډوکیټ وویل د پټوار او پولیس په ګاډون په قبایلي سیمو کې داسې یو نظام منلو ته تیار نه دي د کومو په نتیجه کې چې د قبایلو په اجتماعي ژوند باندې بد اغیز غورځېدلی شي. قائد اعظم رحمت الله علیه میر سره باندې وعید کړی، معاهده کړی دي چې تاسو په حقوقو مداخلت نه کړي. نور میر د حکومت وکنا دا مطالبه کی میر حقوق تحفظ د میر د رواج د میر د پښتو د میر د نکات دغه د تحفظ وشي. نه میر د پټوار نظام غوړي، نه میر د پولیس نظام غوړي. میر هغه زړه سیستم چې هغه د چالري دغه نه میر ته خاندانی جنگ جګړه جوړېږي ځکه چې وادي خریدو ها میر پلاس کاسون تقسیموي الله کاسون برته میر سره کوي نه خبره ده چې په دغه ځای د امیر زړه کاته پرېږ دی بل د امیر د نکاح سیستم بحال پرېږ دی. د مومندخیل وزیر قبیلې ته سر مشر ملک میر شامات خان وویل د خپلو حقونو ترلاسه کولو دپاره به دوی دغه احتجاجي جرګې دوامداره ساتي. چې د امیر سره د حکومت ظلم زیاتی نه کو ویلې چې مو د انګریز د واخنا د خسادار پاکستان نه دی برتی کړي دا انګریز برتی کړي وی د انګریز د واخنا د میجا لکه چې کیم د میجه فردي یا چنتي دي دا میجو په دې خال کې باندې سوتلی دي او په دې مزوري په دې باندې میج غټه غټه جرمني پر کړی دي. د احمدزای وزیر قبیله مشرانو او خسادارو دا پریکړه وکړه چې د پولیس او پټوار نظام پر ضد به دوی باقاعده یو منظم احتجاجي تحریک پیل کوي. گوهر وزیر، خیبر نیوز، بنو.